کونړ کې په لومړي ځل د TFC سازمان او ورزش ادارې په همغږۍ نړیوالې سیالۍ جوړې شوې وي چې 15 پاکستاني لوبغاړي پکې د سیالۍ ډګر ته وتلي وو. په دغه سیالیو کې د آزادو لوبو 4 افغان لوبغاړو خپل پاکستاني سیالان له ماتې سره مخ کړل. ایوه بریا پکې پاکستان هم خپله کړه. کونړ کې د TFC سازمان مشر وایي موخه یې دا ده چې افغان ورزشکاران په کور دننه خارجي سیالیو کې له تجربو برخمن شي. هغه ویل دي وروسته به د ایران هیواد لوبغاړي هم را دعوت کړو او ډیر ژر به نور هیوادونو ته هم د سیالیو لپاره لاړ شي. دواړه ملکونو دوستانه سیالۍ وشي، دواړه ملکونو د سولې پیغام یو بل ته ورکړل شي. د ځوانانو توقع هم دغه وه او هدف هم د سیالۍ نه هم دغه و چې نشهیي توکو څخه بچ کړو او د آینده کې د ځوانانو ښه راتلونکي جوړ شي او انشاءالله د خیره سره د افغانستان فایټران به پاکستان ته هم به ایران ته به هم به تاجکستان ته به هم به روسیې ته به هم به انشاءالله. له پاکستان هیواد راغلي د آزاد لوبو لوبغاړي خوښ دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیالیو لپاره ورته زمینه برابره شوې وه. انتهایی زیات خوشحاله یم، یعنی که زه تاسو ته وایم زما په دې شکل باندې به تاسو ته خپله ښکارېږي چې زما په دې شکل څومره خوشحالي ده، بیانولی نه شم دومره زیاته خوشحاله یم. ستاسو د ټول پښتنو شکریه ادا کوم او خاص عبدالرحمن سازمانو او دا یو پښتانه او یو دغه انشاءالله او روزانه بیا راځو تاسو دا کوو انشاءالله او ګیم به خپل ځای او ورورولي دغه به خپل ځای انشاءالله لر او بر یو افغان. د دغه سیالیو ګټیالي افغان لوبغاړي د خوښۍ احساس کوي چې د خپل هیواد لپاره یې بریاوې خپلې کړې. وایي نور به هم د خپل هیواد په استازولۍ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. او ډیره مننه کوم د استاد عبدالرحمن حفظي څخه چې زه دې ځای ته راوستل ما سره خواري کړله. په آینده کې غواړم چې نورو هیوادونو سره وجنګم، آذربایجاني سره، روسي سره، ایراني سره چې یو وزار وخمده یم د خیره سره. د ورزش مینوال بیا له اړوند مسؤلینو څخه غواړي چې په کور دننه د لوبغاړو لپاره مناسب او نور اسانتیاوې رامنځته کړي. نړیوالې سیالۍ په لاره جوړ شوي چې پاکستان هیواد دی او افغانستان هیواد دی. د لومړي ځل لپاره دغه ابتکار د استاد عبدالرحمن حبیبزي وګو. د دې وړاندې عبدالرحمن حبیبزي هم خپل فایټران د نړیوالو سیالۍ لپاره لیږل چې په خوست کې ترسره شوي، کابل کې ترسره شوي او دوی پکې بریاوې لاسته راوړې وي. ښه لاسته راوړنه ده بالخصوص د کونړ د ولایت دپاره، ځکه یو خو دا چې د خلکو توجه به ورته جذب شي او بله دا راتلونکي کې به ډېر ښایسته ستوري د MMA په برخه کې په لاس باندې راشي. په دا وروستیو کې افغانستان کې د آزادو رزمي لوبو مینوال مخ په ډېرېدو دي چې له کونړ څخه پکې فهیم حبیبزي هم خپل پاکستاني اصل مات کړی و. محمد لایق سمون، سیمه نیوز، کونړ.